تشویش کی کار کیو مننه کم ویای چې ډانګه بانګه سیده کوله وناتو فکرم دی ډانګه بانګه سیده کوله وناتو چرګول د جنګای ورک دی ډو بالا ګرځاو کنه مننه کما قدرمن لیدونکي اوریدونکي ښه پیغام خو نه پیغام په دغه خپرونه کې میږي و مشاعراتو چې شعرونه هر وخت ځونی زیروي په ډېره خورۍ په تکلیفې ځکه نن سبا سوړه دی د کوپرای نه تللی دي نه پته لګېږي چې سوړه نه تللی دي نه وي داسې ډېرې نه وي خدای پسې ګرځي په د غره کې وشه د تیږه یوه بله تیږه اړوي کړه په کوپرای ورلوندې ویا وتای چې سوړه مشي خوله مخ کانز دوی وشه دی میږ شعرون وتای چې نه یو شعر خامخار ته ښایي قدرمنه تو څه ته په مشاعران د پایل کې د مشاعرې په د اول سار کې میږ یو داسې شاعر لري چې دا هر وخت که خیر وي ونه خو ته پریت وي ځکه چې هر وخت کوپرای په ونه کې کېنسته دا کړاپ پر وورځي دغه کوپرای نیول یې وي ټینګه یې دغه شاعر نوم دی که خیر ګلزنډای صاحب ګلزنډای د خدای ژوندی لري السلام علیکم ښه یې وعلیکم السلام نه ماشاءالله ماشاءالله بس خو په د ژمي کې خو چې خدای کنه ښه یې نه ګلبشرې خانه زه الحمدلله سټه یم ښه یې په مونږ د سوړه تشی نه کو چې چلی صاحب ډېره مننه چې د مشاعره کې مې ګډون وکړو موږ سره یو شعر د غر لګله ده د نصیر طحاري فارسي ژبې نه ژباړلی په پښتو چې په حقیقت کې خو د زړونو مالک خدای ده او په حقیقت کې خو د زړونو مالک خدای نه نصیر څه په خبر ده چې فساد په کوم ځای ده دا مو سره بیا خپل شعر د عزیز جان خواهش کړو ناغو چیچلي صاحب عزیز جان نه چیچلي صاحب مولا خوله غلاته شو بل عزیز وو چیچلي صاحب دا خواهش کړو چې په خپله خوستوله لهجه کې ووایي چیچلي صاحب داسې وکړه داسې ده بالکل نو دلته مې لیکلي دي چې په زون اختاش هرم مخره په اولود بوز به پای خود گسپن به پای خود که پارسی ګټه کړې چې چلی صاحب ته ښه پاته ده چې وزا به په خپله خپا کوړی وي او میږه به په خپله خپا کوړی وي یوه ورځ به پښیمون شي چې کابر ته روان شي یوه ورځ به پښیمون شي چې کابر ته روان شي په عمر ادبار نشته داسې درومې لکه بود پای خود ګسپن به پای خود او بله غیر شعر دا چې خاک خوره د غریب دوزخ دشه نصیب امین امین چې خاک خوره د غریب دوزخ دشه نصیب په تورو خاورو مړ شي نوم نشان دشه برباد ډېره مننه او بله هغې د مقطع دو چې حرمونې لګیا یې د څو ورځو علمایي یعنې بلکل هکه ولا چا نه در وړي ولا هر سړی به مري په حرمونې لګیا یې د څو ورځو علمایي داسې د خدای خور که چې په ژوند نشي اباده بوز به پای خود نو بله مقطع دی چې ایمونږ داسې شاعري دو پښتو نیمه فارسي دو ایمونږ داسې شاعري دو پښتو نیمه فارسي دو خوږه غوندې لګېږي لکه نوکل کې نخود ډېره مننه چې چلی صاحب یوه بله غږ د مقطع دو چې په خدای مجار کې ګلزنډي څوک نه وایي بیزیه په خدای مجار کې ګلزنډي څوک نه وایي بیزیه په یوه منګاسې څرنګې تباه کړلو نمرود بوز به پای خود ګسپن به پای خود ډېره ډېره مننه ژوندی اوسې ګلزنډای صاحب خدای دې ژوندی لري خدای دې ژوندی لري چې چلی صاحب ویایي چې یې ناسوره ډکه خوله ته روکړه فکرم دی یه ناسوره ډکه خوله ته روکړه په غم که کاټ شه په نشه دې کړه مایا نه یم دله یک نه یم خو خیر مننه کومه بیا تو څه نه قدرمنه پسې به ووایئ چې
دا ګلبشر خان دا مر سره تشویقوي څه علت دی دی داسې وایي چې داسې نه چې میږ نه وتښتي ځکه چې نه دی داسې یو کور سړی نه دی خو بیا مې دی تشویقوي مننه نه کوم چې دی مو دومره قدر کو یه ګلزنډي نه ډېره مننه کوم چې تاسو ته دا ښکلی شعر در ووروه نیمه فارسي وه نیمه پښتو وه مته د زنه ملګري مې یایي چې نن داسې برېښه لکه هغه یو نوم نه علیګونه سوداګر نه دی چې پوسه نه علیګون روري ته مې چې خو خدایم دی دې ته سیخ نه کو چې زه پلیاره کې که خیر وي علیګون رم خو بیا چې مجبوري شي علیګون به روري نه داسې نه ده خو چې دغسې برېښې مننه کومه یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې دا ارواح که خیر وي د خلکو سره کې نسی وایي چې تو حقیقت نه وایي دا ارواح ته حقیقت وایي میګا لټکی وته خفه کېږي ځان چې هر وخت چې چا سره وي خوله متاوي یې دغه شاعر نوم دی چې چلای صاحب السلام علیکم ښه جوړې ماشاءالله ډېره ښکلې ټپۍ د په سر کړې وه موتر کسه که خیر ګورې انشاءالله کار کې پسې ګرځه ونور ما سره خو ګرچې ګلبشر خان نه زما صفت زیات وکړو دا ځل مې ډېر چیچل نه دي کړي فقط یو څه اندازه فقط لږ ډېر نه ښه دوستانو دا چې اوس د افغانۍ د مروجولو لپاره هڅې روانې دي ما هم یو څه اندازه څو کرښې په دې باندې لیکل دي وروستی بل شعر دی خو دواړه مې یو ځای لیکل دي هیلهمند یم چې خوښ مو شي ارشاد وایي چې ګرمیږي به که خدای کړي سوړ بازار د افغانۍ ګرمیږي به که خدای کړي سوړ بازار د افغانۍ شروع به شي په ښار کې کاروبار د افغانۍ وایي چې ښاریانو تصمیم ونیو چې رایج افغانۍ کړي ښاریانو تصمیم ونیو چې رایج افغانۍ کړي او چې دا ښار زیوري کړي په سینګار د افغانۍ ژوندي اوسئ مننه وایي چې که نور یې مخالف دي بادارانو ورته ویلي که نور یې مخالف دي بادارانو ورته ویلي او ما او تا ته خدای لږ قدر په کار دی بیت بیا وایم وایي چې که نور یې مخالف دي بادارانو ورته ویلي ما او تا ته خدای لږ قدر په کار دی افغانۍ او بل شعر چې کوم دی هغه داسې دی وایي چې وخت پرې راځي چا چې د ملک سره جفا کړې ده وخت پرې راځي چا چې د ملک سره جفا کړې ده او نیستي خوري چې د دې خاور نه اغلا کړې ده او بیا وایي چې چا چې د بل په ژوند سودا او تجارت کړی دی چا چې د بل په ژوند سودا او تجارت کړی دی او ستونزې به ویني چا چې دا ډول سودا کړې ده او بیا وایي چې څوک چې په بل وهي ملنډې او په ژوند یې خاندي څوک چې په بل وهي ملنډې او په ژوند یې خاندي او پسې به خاندي چا چې بل پورې خندا کړې ده بیا وایي چې په دې دې پوه شي څوک چې بل پسې اپلتې وایي په دې دې پوه شي څوک چې بل پسې اپلتې وایي او پسې به کېږي چې په بل یې غږېدا کړې ده وروستی مقطع دا دوستانو ډېره زیاته مننه وایي چې چیچل یې ټول به د عمل په سزا ورسېږي چیچل یې ټول به د عمل په سزا ورسېږي او چا چې په دغه دنیا دا کړي او دا کړي وایي چې خلک چې ناخ کولي کسي وته فکرم ده خلک چې ناخ کولي کسي وته رنگ میں تک تیر شکا کلام شتا به کلار دریم مننه کوم کنه رټ ماسرا ورځي دا چوکۍ مته نه کوي فکر یا امر وړي دي مننه کوم بیا دنه چې چلی صاحب نه ډیره مننه کوم وای چې دا افغانایم چې سره واچ کړی وای خاکي صاحب وای خو می دا زنه چارواکي شته چې وتا وای چې دا افغانای به سرګی شي وشه دازي وګراوي چې نن صفته ونف کې دا نه راته خې په افغانای خو لې سعود په کال دورس راکې نه پیګه خو واسو یې خدای دا وکړي چې دا افغانای میکس سره رواج کې یس که خیر وی میګیو بل شاعر لري چې دا یار وخت یې منځکه په تال کې کیز و متر لوند په منځکه کې نه تلای وی زونی د پن کړه وی زکه چې کله دا لړکی د څرمن په خاغوند شي و نه سوپ پړتر ورځي کو پر را وډر کو په د مانز کې وشا کراپی وانی ماب کې ونسی دغه شاعر نوم دا چنارګل چې روشي تو ستا
السلام علیکم خیلی جوړیه جوړ ته بیا دا خدای ژوند دا نه ماشاءالله نن خو د تیغ نه په سر کړی د ډېر ښکلی برېښې ماشاءالله ښکلی برېښې مننه ګلبشري خانه ټولو شاعرانو لیکوالانو السلام علیکم بیا هم لکه څنګه ډول چې چلی صاحب ویلو چې افغانۍ په ښار کې مروجې کېږي که څه ډول ده نو زه هم تېر شعر ته راځم یو وارې مې تېره خپرونه کې ویله ده خو کونډې د هغه دولتي کارمندان چې د تاسو ویل چې همغه نه غواړي مونږ بداران چې افغانۍ مروجې شي نو یو دپاره نه ارشاد وکړه یی چې زمونږ سکه افغانۍ ده مروجه د کلداره مجرم شوي دوکانداره مجرم شوي دوکانداره فکر مې تېر ځل مو ویلي و چې دا د غوټو دوکاندارانو دپاره اوس د هر چا دپاره ده ولې خدای دې وکړي چې مروجه شي یا چې زمونږ سکه افغانۍ ده مروجه د کلداره مجرم شوي دوکانداره مجرم شوي دوکانداره نیټه باندې د تیرې صحت ته د مزیرې نیټه باندې د تیرې صحت ته د مزیرې ویبسایټ نه چې سر خلاص کړي نو پروشیږي وکیداره مونږ چا کې درته وو ډیزل دی که پټرول دی قیمت دی که سون دی ډیزل دی که پټرول دی قیمت دی که سون دی اوبه کې هم ورګاډې موټر وبسې د کوره چې نه شي سودا نو بیا ناس وي ډېر خپانو شوري وي د غلانو چې نه شي سودا نو بیا ناس وي ډېر خپانو شوري وي د غلانو چې ورشي دوکانه ته خوله در ونیسي بې کوره د مشرانو غرې چې چاکلیټ کا بدمی دی په مانس کې لرګي دي چاکلیټ کا بدمی دی په مانس کې لرګي دي ګټلې دي حرامې د پیسې دي ګننګورا خدای دې په زار مړ کا امي که وخت کمی قدرت شي د ټول به ډېر چټک شي که وخت کمی قدرت شي د ټول به ډېر چټک شي د ټولو حیوانانو نه به ډاکه کمه ګوره اخري مطلب دی چې رضای چې نرګله نورکینه داسې غله رضای چې نرګله نورکینه داسې غله زمونږ نه تپوس نشي تپوس کېږي لیبداره مجرم یې ویایي چې یس په دا وکلي کې نه ځیږي دوړه فکرندای یس په دا وکلي کې نه ځیږي دوړه پلور د پلوټه شته یې ویرا کچې دې تام فکر دای چې دای ورشي زنو نه خدای دا نه کو خدای دا نه ما مې خپه کوي ما مې شرموي نه یم دې لایق نه یم خیر خو بیا مننه کوم تاسو نه ډیره مننه کوم قدرمنه چینار ګل نه ډیره مننه کوم دغه او چې داسې افغانۍ وخایله که چې وخایله ما خپل ذهن داسې پیرا کور نه کو ځکه سوړه سره والایم له ګوم راز یوت شي ډیره مننه نه کوم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري چې دای دی یغه منګاله سار نه زونر سوالای دی ډیر په خورای په تکلیف په بخیر غلای دی خبر مې ورلا غلای وای چې لا کېګم نه خو درغله ما بیا بسروینی خو زونر سوالای دی دغه شاعر نوم دی شړشمګل صاحب چې روشي تاسو ته د خپل شعر السلام علیکم خورششلا تو خود تو برگی افسر وردی دی چه کی ساتو نموشه رشپت خور در جپت اولا که بدک برای نیوایم لٹ کی گذار را که در رشپت خور من هر جمزن وقت داخل پاکیگی نه میکسی فریگدی نه اکسر تو برگاه خوزه که گرزاو ما چه بدالیر که پولوس نیت پاک سر پرگدی نت پونشا داتر نانی پرگدم زیان جسا گذاره که تو برگاه کده نخواده خکر نخواده ما بود که مزرا یو شیر سره دای ربانیر شاد یای چه موگ نبودیگو ترسو پرچه رشوات بی продаю табу свулку, че дага му адат ви.
یای چې رشوت ورکوونکی او رشوت اخیستونکی دواړه دوزخي دي که څه یې رشوت اخیستونکی او رشوت ورکوونکی دواړه دوزخي دي غل د غله نه غلا کو خدای چې څوک به ملامت وي چې دغه وعده ډېره مننه یا چې ټوله ورځ مزه وایه ګرمه پکوړه وایه که څه یې ورکې ټوله ورځ مزه وایه ګرمه پکوړه وایه په واک دې چې یو نیم ریاست وي چې دغه وعده یا چې سترګې چې دې کوڼې شي عقله شرمېږي ورځ په ورځ غوټېږي که څه یې سترګې چې دې کوڼې شي عقله شرمېږي ورځ په ورځ غوټېږي زر به شي بربود چې داسې عدالت وي چې دغه معادات مننه کوم ورکې جګوګه ما که نه بزوی یا چې چرګه ورته یکي پیپسي هم ورسره وي بس نه وي نمونه وي چرګه ورته یکي وي پیپسي هم ورسره وي بس نه وي نمونه وي رشوت په پیسې وخوري په پردی مړی خلقات وي چې دغه معادات یا چې عجیب عادتونه یې زده کړي رشوتخور مو خو چې لیدلي رشوتخور که څه یې ورکې عجیب عادتونه یې زده کړي رشوتخور مو خو چې لیدلي رشوتخور یا چې رکوای سرسیه وي که زکات وي چې دغه معادات ډېره مننه که مننه دوستان ډېره مننه شرشنګوله د تبرګای ډېر خدای دې ژوندی لره شرشنګوله ډېره مننه امین خدای دې عمر وکړه اړتیا ویایي چې هغه د ویر دي که په زړه دي فکر هم دی هغه د ویر دي که په زړه دي چا په تماکۍ لاړلې خوله در ووتمه مننه کومه شړشنګون نه لټکي دغه رشوتخور یې سره وټکوو بخښنه زه غواړم رشوتخور صاحب تو څه هېڅ کار نه ویني خپل کوري نفس کوي ځکه چې یې وایم ځه چې که داسې جیب ته سترګې ته نیولي داسې لږ خیب غونده پورې شي چې څه ته د رشوت ورکړی نه وي یې څه که خیر وي لږ یوه پیدا میږ تو څه وکړه د رشوت هم ډېر ښکلی نوم سره ورکړه قدرمنې شیریني نه شیریني نه درته وایي چې لږ چای مای پرې کوه وسړه چای یې ورکړه دا څه رقم چای دی خو بیا مننه کومه رشوتخوارۍ تو څه نه زه بخښنه غواړم یمیږ شعرونه داسې دي چې خو پیره یې ورته یا یمیږ به څه وکړي خو زه به نسخات ورته وکړم بل ورته به څه نه ده څه وایي ځکه تو څه اسه سترګه ډیکې شوې نه خفه کېږئ خو د یمیږ شعرونه خو نه راخفه کېږي تو څه اصلاح کېږئ نه دی د نه درېږي نه خو زه به نسخات ورته وکړم چې مننه کومه یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره ده یې خلک په زړه کې ځي لري یې دغه شاعر نوم دی انځر ګل چې رشي تو څه بیا ته جوړي نن خو داسې برېښې ځان سکرای جیل نر خلوص یې خو بیا ښه یې رنګ د ښه دی مهرباني د رغلو شاعرانو په اجازه ارشاد هم ده که نه ارشاد نشته ارشاد نه ده راغلی ارشاد نه ده راغلی یای چې سترګو کې مو هر وختي تصویر دی پیسو لته شلاکو درویخي بیخي وراخکې سترګو کې مو هر وختي تصویر دی پیسو هر سړی خوان کې کسه گیر دی پیسو مهرباني ګاټې کړو یو بل نه بس په دې سره اخته یو ګاټې کړو یو بل نه بس په دې سره اخته یو ککړ چې په غذا پې والا ویر دی پیسو نشته پخوانی خبرې چا پوښتنه نه کوو کوم حالات کې یې صاحبان دا پوښتنې ورکې شوې نشته پخوانی خبرې چا پوښتنه نه کړو دا نن چې زنځني شوه ټول تصیر دی پیسو غاټ شو په پیسو کې هر سړی ورپسې تښتي درویښې بیخي وراښکې غاټ شو په پیسو کې هر سړی ورپسې تښتي څوک پسې ملنګ ده خو څوک فقیر دی پیسو وای. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
دومره مینه خانه د پیسو سره انځر ګوله دومره مینه خانه د پیسو سره انځر ګوله خاینې چې مرید دا رشوت خورې نو بیا پیر دی یاره انځر ګله خدای دې ژوندی لره ډېر خوږي که شعر دې موږ ته ووایې خوشحاله اوسې ویایي چې کلیوله مې ګڼلی فکرم دی چې کلیوله مې ګڼلی وا خدایه دا څه په زراور جانان د وړاوه مننه کومه انځر ګل نه ډېره مننه کومه چې تاسو ته د ښکلی شعر در وورو واقعا یو چې شی پکې وي وزن پکې و خو که څوک داسې کره کتنه پې وکړو هېڅ قدرمنه داسې یو مدګل شعر یې موږ راشته کوي دای په دا ویږده بوټې پرې دا زنه نه دی بله ورځ مې پکې کړې وي الماسي مې په غیږ کې یوړه ما نه شم مطلع وشه ولته وروه په داړه کې ویرکیس کړه ما نه را دایر نه لوړه درې څال ویر وراب کې نسکر شو اوس کرا موډ به په او ویایي چې د کاندوره په څې د لټکي ښه بوټینه جماعت بو خدای دې خور کې فکرم دی د کاندوره په څې د لټکي ښه بوټینه چا تیرې نام یې پکې کوي هغه تیره بوټینه نن سبو یې ټیم دا چې لږ رنګ په جوړ وي فکر خو دی نن سبو یې ټیم دی چې لږ رنګ په جوړ وي څه ښکلې برېښې او ویږده بوټینه مننه کومه چې کله وي پکې به پکې موتی شي په کاټ به پرېت وم فکر خو دی چې کله وي پکې به پکې موتی شي په کاټ به پرېت وم زه یې غلط کړم کسان نه دی یې مازله بوټینه دا کې څوک تللی شي نشي پکې تللی جوړ بلا پرې خاښي چې سره بلاد نه وي خوله ده پکې موتی د زنه خلق چې هر څه کوي دی خپله خواښه څه به وکړي تاسې هېڅ چا کړی د زنه خلق چې هر څه کوي دی خپله خواښه څه به وکړي ځکه یې ویر کړل هغه یې میږي پلور نیکه بوټینه مننه کومه ګل بشره خانه غلی کینی تو سره نه لګېږي فکرم دی ګل بشره خانه غلی کینی تو سره نه لګېږي خلب دی پکې موته وي نه دی توی مازله بوټینه مننه کومه قدرمنه لږ مې د مرۍ سره خروپې غوندې دي دغه اوس را بدلېږي ځکه چې سوړه تېرېږي یې زده ده بیا ولګېږي وشایمیک په مرۍ تاثیر کړی دی قدرمنه میږ مشاعرای د غیزې پیروا چې بیا زه ګل بشره خان سره د وړه شعرونه تاسو ته حاضرېږم یغه پیرم په لویه مهربانه خدای سپارم